السلام علیکم ستړي مشي په خیر راغلی دوستانو منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم سحر ټیم دی کلی کې ګرځېدو نور ته ناستو سپورې جانان ماما جاوید لاله اول ته نور داسې مشرانو نور ته ناستو ګپ هم لګولیو خو دلته کې زموږ یو انډیوال تاجې کاکا چې دلته یې منډو ښکو بالکل راچکر شو ولا ورسره دواړه زامن هم دي حسنین خان دی اعزاز خان دی زیات تر ویډیوګانو کې به تاسو دی کتلي ځکه چې زیات تر ځای سره زه کینم پاسم ګپ شپ لګو نو ویډیوګان هم زیاتې چې دی سره مطلب راغلي دي جوړې کړي مې دي بس دا د کلي رنګیني دي کلي کې چې نو داسې کار روزګار به کوي دلته کې دا مونډان وباسي مونډان دې دپاره چې د خشاکونو مسلې دي یو خبره درته بله وړاندې ایښودل غواړم څنګه په کلي کې منځه ځخی کې په دې ځای کې ګیس نشته دی نو بس مشران کم مشران چې دا ګوري نو خواست مې دی ورته که داسې څه کیدی شي چې موږ ته هم دا ګیس راولي ډېر غټ کار به وشي دا وګورئ دا ځوانان څونه پازاب دي نو که دا مسلې نه وي نو دا پازابتیا به وه بالکل به نه وه دی به چېرته نور کار روزګار چېرته مزدوري به یې کولې له 100 روپۍ به یې ګټلې نو دا وګورئ دا اوس ډېر زیات پازاب دي ګیس نشته دی خبره خو د حیرانتیا دا ده چې موږ نه وروستو کلي دي په هغې کې ګیس شته دی او موږ ته نشته دی نو بس دا مونډان دلته کې اوباسي دي ته ویلی شي کلیوال رنګونه او دا د کلي رنګیني دي په کلي کې علاقه کې چې نو بس داسې قسمه ژوند کار روزګار له به ساروزي کله پاندونه وي کله شوتلې وي کله خشاک نه وي کله مسالې نه وي بس دا که قسمه خبرې وي دا منډې تړې به وی او به دلته کې مونږ د خپل انډیوال تاجې کاکا چې په ټولو باندې ډېر ګران دی دله ګپ له ټول راځي که نه د ده خبرو کې مزه ډېره زیاته ده څنګه چې په کټوی کې مساله مالګه نه وي او خوند یې نه وي داسې چې په ګپ شپ کې تاجې ماما نه وي نو د ګپ شپ خوند ښه نو بس دوستانو دغه خبرې اترې وي که نه دلته کې دا جاوید لاله دی زموږ د کلي وګورئ هغه جانان ماما دی هغه حسنین دی او هغه بل جاوید دی د باجوړو مالت هغه جاوید سره به هم ګپ شپ لګوم او ورنږدې کېږم به هغه نه بس خبرې اترې اورو هغه د هغه کلي دی کوم ځای کې چې د لندن هواګانې چلیدلي دي هر دریم کس چې دی هر ملکونو کې دی بلکې دا زموږ د کلي علاقو تجارتي زون دی ولې مشینونه دي دغه هلته ډېر زیات روزګار چې دی ډېر زیات دی که ته اوس څه وایي داسې ده جانان ماما بالکل د تجارتي ځای به زموږ د علاقو ورته ووایو ولې چې کار روزګار په نورو علاقو په نسبت هلته کې ډېر زیات دی او کمه به ني چې تجارتي زون ورته ووایو نو جاوید لالا چې دی ورځو دغه دی السلام علیکم جاوید لالا څنګه صحت دی ښه دی جاوید لالا ما دلته د تاجي ماما باره کې خبرې وکړې چې تاجي ماما په ګپ شپ او په محفل کې ني نو مزه یې ني څنګه چې په کټوی کې مالګه مساله ني دې خبره کې څونه حقیقت دی ته راته ووایي مانی بالکل حقیقت خدا سے چې ملک یو دای سړی دی که اسلامي لحاظ سره وی او که زمیندارۍ لحاظ سره او په کم اړخ وی او نو د سره یو علم دی او ښه ګپ شپ دی پکې او چې په اوس وخت کې کم سړي کې ګپ شپ وي نو مطلب دی چې خلک ډېر زیات خوښوي ډېر زیات خوښوي ځکه زلزالي ده که نه طبیعت یې صحیح دی مطلب دی ځکه والا خلک راځي او ګینې شماره یو دوه درې څلور پنځه کسان ولا په دې وخت سره رالي او دا به ډلې راځي نو هر سهار دله پکار دي چې یو دیګ پخی خاندي خدای دې وس ورکړي چې د ده یو غټه حجره وي چې د ده غټه حجره وي او سهار وختي مونږ راځو او بس د ده ډېره کې دیګ پوخ وي چای پخوي دا انتظام وي که نه یقین وکړئ چې مونږ کور ته نه ځو بیا بس دلته به پراته یو که داسې نه ده جانان ماما نو بس داسې کې پوزیشن دی دلته کې مونډان وباسي او ځان یې پرې ډېر ستړی کړی دی جانان ماما ته تاجي ماما باره کې څه وایې دا خبره ما رښتیا کړې ده تاجي ماما ښه سړی دی که نه ټیم ډېر ښه پاس کېږي ورسره بالکل د سره موږ ماسخوتن ناست یو ګپ شپ یې لګو پوه شوې او د اسلامي باره کې م لګو همداسې د دنیاوي باره کې م لګو که نه دا خلک وایي جوړې د جومات امام دی امام نه دی لکه دین سره دین طرف ته یې مخه ډېره ده که نه نو صحیح خبرې کوي نیکې لارې ښیي غلطه مشوره نه ورکوي دا خبرې دي پکې که نه نو ګینې نور داسې د جومات امام نه دی لکه هغسې علم یې نه دی کړی خو بس نیغو طرفو ته مخه ډېره د خپل هم نیک کارونه ښه کارونه خوښوي ښه مشورې خلکو ته ورکوي غلطه لار چاته نه ښیي د دې وجې چې دی هر سړي ورسره لګي مشوره تیالي ګپ شپ ورسره لګوي نو بس دا قسمه خبرې دلته کې دا مونډان وباسي ورسره زامن هم دي وایي چې خشاک ختم شوی دی تاجي ماما دا به څونه وخت کې وباسئ دا مونډه یو ورځ کې خشاک لکه ختم شوی دی که نه که نه بس څه ناڅه خو به او یخني ده بس کار به څه وي کار به څه وي بالکل مونږ انور ته ناست یو
کله چې وجود استعمالیږي دا ګرم وي ټمپریچر یې های کیږي که نه نو بس دی په کار باندې چې دی ځان تود کړی دی او مونږ هلته نور ته ناستو ځان هم تود کړی دی نو بس داسې قسمه پوزیشن او دا قسمه پروګراماتو کوم چې مې تاسو سره په ویډیو کې شیر کړلو او دا تاسو وګورئ یاسنین خان لګیا دی دا منډو باسي ډېر غټ غټ منډان دي خشاک دپاره که نه چې خشاک وشي دا وګورئ دا دړې تې ویستې دي له خیره سره نو بس دوستانو دا څه وړه شانتي ویډیو وه چې تاسو سره مې شیر کوم امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوي او اوس در نه په دې ویډیو کې دلته اجازت غواړم انشاءالله یو ځل به بیا په یو نوي ښکلي ویډیو کې تاسو سره مخامخ کیږم د لوی الله په امان